درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم ستاسو سره یم. د تاریخ یو بله پاڼه ګورو. آیا تاسې خونکار او وحشي دوستم پیژنئ؟ رښتیا هم تاسې به د دوستم له څېرې او نوم سره اشنا یاست، خو په دې به پوره نه پوهېږئ چې آیا دوستم له پښتنو سره په افغانستان کې څومره ظلمونه او وحشتونه کړي دي. رښتیا هم تاسې په دې باندې خبر یاست دوستانو چې دوستم له لورې د دشت لیلیې کې له پښتنو ځوانانو سره څه وشول. زه نن تاسو ته مکمل د دوستم هغه ظلمونه، هغه وحشتونه چې په شمال کې له پښتنو سره وکړل او د پښتانه نسل وژنه یې ترسره کړه، هغه تاسو ته مکمل د تاریخ له پاڼو وړاندې کوم. خو دوستانو راځئ لومړی دوستم درته وپېژنم. دوستانو په 1954 میلادي کال کې په زوزجان کې زېږېدلی دی. په 1980 میلادي کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت په ملاتړ او د شوروي ځواکونو په ملاتړ په شمال کې د مجاهدینو پر ضد باندې جنګېدی. د 100,000 جنګیالیو مشر و. د ډاکټر نجیب د حکومت په پای کې هغه د حکومت څخه جلا او له مجاهدینو سره یو ځای شو. په لومړي سر کې د رباني د حکومت ملاتړی و، له هغه وروسته د حکمتیار د حکومت ملاتړی سو. یو څه وخت وروسته بیرته د رباني د حکومت ملاتړی سو. کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو مزار شریف ښار ونیوی، دوستم په تېښته باندې بریالی شو او بیا د امریکا د یرغل سره سم په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته راوګرځېدی. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دوستانو، شمالیانو، شمالي ټلوالې مشرانو همیشه له هېواد او اسلام سره خیانت کړی دی. هغوی وار تر له مخه له امریکایانو سره قراردادونه کړي وو تر څو دوی دلته مشران وټاکي او دوی ته پیسې ورکړي او درجې او مقامونه ورکړي تر څو دوی د پښتنو ځوانانو او طالبانو پر ضد باندې وجنګېږي. د امریکا له یرغل سره سم کله چې امریکایي ځواکونو او د دوستم ملیشو په شمال کې جګړه پیل کړه، په زیاته اندازه طالبان شهیدان، اسیران او زخمیان شول او د دوی له لوري ورته ویل شوي که هر څوک تسلیم شي هغوی به سر په امان کې وي او خپل کورونو ته به په خیر سره رسېږي. نو یو اندازه طالبان ودوی ته تسلیم شول تر څو پر هغوی باندې کړۍ راتنګې سوې، ودوی ته تسلیم شول. یو څه اندازه د مسعود پلویانو ته، یو څه اندازه د دوستم پلویانو ته تسلیم شول. نو یوازینی پوځي مرکز چې هغه مقاومت کوه هغه په بلخ ولایت کې بالاحصار و. په هغه کې تقریبا له 4,000 څخه تر 6,000 پورې طالبان اوسېدل. هغوی مقاومت باندې لاس پورې کړ. شاوخوا ورباندې د دوستم ملیشۍ راګرځېدلې وې، په کمین کې ورته ناست وو، په امریکایي توپکونو، په ټانګونو، په توپونو باندې یې ویشتل، بالاحصار ویشتی او د لوړې خوا څخه ورباندې امریکایي جیټ الوتکو سخت بمبار کوو. له سخت مقاومت څخه وروسته چې زیات شمېر طالبان پکې شهیدان، زخمیان شول، له هغه څخه وروسته یو اندازه طالبان تسلیم شول. کله چې بالاحصار تسلیم شو، د شاوخوا سیمو شبرغان او له نورو سیمو څخه تسلیم شوي طالبان هم راوستل شول او دلته په بالاحصار کې بندیان شول چې دلته یې شمېر زرګونو تنو ته رسېده. په دې شپو کې او ورځو کې د دوستم ملیشو ته امر وشو تر څو شاوخوا کلیو او ولسوالیو ته لاړ شي. هر د پښتون په نامه یو کس چې و هغه یې راوست. د خپل کور څخه چې یو څوک به پښتو یې ویله او هغه په خپل کور کې اوسېدی، نارینه به و، هغه یې په موټرونو کې واچول، راوستل بالاحصار ته. حتی تر دې اندازې پورې چې په دې بالاحصار کې د پښتنو شمېر له 8,000 تر 10,000 پورې ورسېدی. له هغه څخه وروسته یې کانټینران راوستل، وویست تر 150 پورې کانټینران راوستل. هر کانټینر ته یې له 200 تر 250 پورې نفران پښتانه ور واچول. هغه بندي طالبان، اسیران، زخمیان، په زیاته اندازه باندې غیره خلک، پښتانه، دهقانان، دا یې ټول مکمل و دې کانټینرونو ته واچول. هغه یو شمېر مشران د دوی لکه ملا نوري، ملا فاضل اخوند، دا یې له ځان سره وساتل. هغه یې بیا امریکایي ځواکونو ته تسلیم کړل تر څو هغو ګونتنامو، کیوبا او نورو زندانونو ته یوړل. دغه پښتانه یې له دې ځایه روان کړل. دغه 28 تر 30 پورې کانټینران له دې ځایه روان کړل دشت لیلیې ته او ورپسې د کانټینرونو خولې وتړلې. کله چې دوی تر دشت لیلیې رسېدل، په هر کانټینر کې تقریبا له 40 تر 50 حتی تر 100 پورې نفرانو خپل ژوند د لاسه ورکړی، ځکه هلته هېڅ تازه هوا نه وه تر څو هغوی تازه هوا اخیستې وایي. له هغه څخه وروسته یې هلته کانټینران ودرول او ورباندې د ماشینونو، سایکلونو خولې راواړولې او هغه یې په ضربو باندې وویشتل. بیا یې کانټینرونه خالي کړل او د هلته بلدوزرونه به ولې وو، په هغو باندې غټې غټې کندې د په دشت لیلیې کې کښلې وې. هغه جسدونه یې هغوی ته ور واچول، بیا یې هم ورباندې ضربې له برسېره وکړلې.
بیا یې ورباندې خاورې واړولې او په دې توګه د پښتانه نسل وژنه په شمال کې وشوه او د پښتانه نسل پای ته ورسېد په شمال کې. یوازې او یوازې د پښتنو په کورونو کې هلته کوچنیان، ښځې او ماشومان پاتې شول. بیا د مرکزي څانګو له مرکزي سیمو او له جنوبي سیمو څخه نور پښتانه ورغلل. هغه د پښتنو ښځې او ماشومان یې راوړل. او د پښتنو هغه مکمل جایدادونه، ځمکې، کورونه، هر څه چې وو هغه د دوستم له لورې هلته قبضه شول او خپل خلک باندې وویشل. نو دا و د دوستم ظلمونه دوستانو چې تاسې واورېدل. په شمال کې په زیات اندازه باندې ظلمونه په دې توګه د دوستم له لورې له پښتنو سره شوي دي. دا له پښتانه نسل سره شوی ظلم دی. دا یوازې له طالبانو سره نه ده، ځکه چې تاسې واورېدل چې هغوی له کورونو څخه پښتانه راوایستل او حتی په کنټرونو کې واچول، بیا یې یوړل او په دشتلیه کې شهیدان کړل. نو دوستم هېڅکله هم د بخښلو وړ نه دی، یا که څه هم نړیوال یې بخښي او هېڅ هم ورته وانه خو الله تعالی دې دونه وکړي چې بس دوستم یوازې او یوازې د افغانستان محکمې ته په لاس ورسي او ورسره هغه حساب او کتاب وکړي.